بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د لسم ټولګي دریم درس ده. د لسم ټولګي دریم درس مو د پولینومونو ډولونه دي چې د کتاب په 9مه صفحه کې شتون لري. موږ تاسو د تیر درسو کې په اول درس کې پولینوم تعریف کړ او پولینوم د ملټینوم سره وپیژندل چې پولینوم او ملټینوم څه دي او فرق یې څه دی. همداشان د پولینوم په تیر درس کې مو دوه ډولونه د پولینوم ویلي وو، یو صفري پولینوم وو او بل هم ثابت پولینوم وو. ثابت پولینوم هغه پولینوم وو چې هغه شکل فی ایکس مثال مساوي وي له سی سره د یو ثابت عدد سره، مثال فی ایکس مساوي د 2 سره، دا یو ثابت پولینوم وو. او صفري پولینوم که چیرته دا ثابت حد هم پسې صفر سو دغه ته صفري پولینوم ویل کیږي، مثال د فی ایکس مساوي د 0 سره چې دغه ته صفري پولینوم ویل کیږي. دغه شکل د ثابت پولینوم درجه سی و 0 وه، خو د صفري پولینوم درجه تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده، یعنی ټاکل شوې نه ده. نو راځو د دوه د پولینوم نورو ډولونو ته. یو مکمل او بل ناقص پولینومونه دي. مکمل او ناقص پولینوم پیژنو چې مکمل پولینوم څه ده او ناقص پولینوم څه ده. مکمل پولینوم اول مکمل پولینوم پیژنو. مکمل پولینوم هغه پولینوم ده چې له لوړ توان څخه تر 0 پورې ورپکې ټول حدونه شتون ولري. مثال ایکس مکعب مثبت 8 ایکس مربع منفي 8 ایکس او جمع 1. دا یو پولینوم ده. دغه ته مکمل پولینوم یایي. ولې مکمل پولینوم ورته ویل کېږي؟ ځکه چې دلته تر ټولو لوړ توان 3 ده، بیا ورپسې 2 ده، 1 توان شته او دلته ایکس وجود نه لري، نو د ایکس توان په اصل کې 0 ده. نو په اصل کې له لوړ توان څخه چې هغه 3 ده تر 0 پورې ټول حدونه پکې وجود لري، نو دغه پولینوم ته مکمل پولینوم ویل کېږي. ناقص پولینوم څه ده؟ ناقص پولینوم هغه پولینوم ده چې له لوړ توان څخه تر 0 پورې ټول حدونه پکې شتون ونه لري، یعنی 1 یا 2 یا هر څه چې و هغه پاتې وي. مثال همدغه پولینوم زه لیکم ایکس مکعب مثبت 8 ایکس مربع او جمع 1. په دې پولینوم کې 3 شته، 2 شته او 0 شته، خو یو وجود نه لري، یعنی ایکس په توان یو وجود نه لري. نو دا په اصل کې ناقص پولینوم د پاتې ده، یو حد یې پاتې. کولی شو چې دا پولینوم مکمل هم کړو، خو هغه به د 0 په ضرب باندې مکملوي، یا به ورجمع کوئ او یا به ورڅخه تفریق کوئ. مثال ایکس مکعب جمع 8 ایکس مربع جمع یا منفي، یو ترې ولیکئ، که مثبت لیکئ او یا که منفي لیکئ. 0 ضرب ایکس او جمع 1. اوس دا پولینوم یو مکمل پولینوم شو. 3 وجود لري، 2 وجود لري، 1 وجود لري او دلته هم 0 وجود لري. ټول د ټولو حدونو توانونه وجود لري سته، نو دا یو مکمل پولینوم ده. حال دا چې دا یو ناقص پولینوم و او موږ په خپل لاس باندې مکمل کړو، په پولینوم کې کوم تغییر نه ده راغلی. همداشان د پولینوم دوه نور ډولونه پیژنو چې یو منظم پولینوم ده او بل غیر منظم پولینوم ده. منظم پولینوم کوم پولینوم ده؟ که چیرته له لوړ توان څخه تر ټیټ توانه پورې منظم پولینوم. که چیرته یو مکمل پولینوم له لوړ توان څخه تر ټیټ توان پورې یا له ټیټ توان څخه تر لوړ توان پورې زینه په زینه ترتیب شوی وي، دغه ته منظم پولینوم ویل کېږي. او که چیرته زینه په زینه ترتیب شوی نه وي، دغه ته غیر منظم پولینوم ویل کېږي. منظم پولینوم په 2 ډوله ده. که چیرته له لوړ توان څخه تر 0 پورې زینه په زینه ترتیب شوی و، نزولي ترتیب یا نزولي منظم پولینوم بلل کېږي. او که چیرته له ټیټ توان څخه تر لوړ توانه پورې زینه په زینه ختلی و، ترتیب شوی و، دغه ته صعودي منظم پولینوم ویل کېږي. مثال دلته یو پولینوم زه لیکم. نو دلته پولینوم په دې ډول ده ایکس مکعب مثبت 8 ایکس مربع منفي 10 ایکس او جمع 1. دا یو پولینوم ده. دلته له 3 څخه 2 ته، له 2 څخه 1 ته او له 1 څخه 0 ته زینه په زینه ترتیب شوی ده. نو دغه پولینوم یو منظم پولینوم ده. په دې پولینوم کې اوس زینه په زینه کته شوی ده، نو دغه ته یایي نزولي منظم پولینوم. نزولي منظم پولینوم. که چیرته بیا په دې ډول راکول شوی 1 منفي 10 ایکس جمع 8 ایکس مربع او جمع ایکس په توان 3، یعنی دلته توان 0 1 2 3.
دلته زینه په زینه دا پولینوم له 0 څخه 1 ته له 1 څخه 2 ته او له 2 څخه 3 ته پولینوم زینه په زینه وختل نو دا هم منظم پولینوم ده خو دغه ډول ته د منظموالي سعودي منظم پولینوم ویل کېږي سعودي منظم پولینوم یعنی منظم پولینوم هغه پولینوم ده چې له لوړ توان څخه تر ټیټ توان پورې توانونه یې زینه په زینه ترتیب شوي وي یا له ټیټ توان څخه یې تر لوړ توان پورې توانونه زینه په زینه ترتیب شوي وي چې له لوړ توان څخه که چېرته زینه په زینه د 0 خواته ترتیب شوي وو دغه ته نزولي منظم پولینوم ویل کېږي او که چېرته له 0 څخه تر لوړ توانه پورې ترتیب شوي دغه ته سعودي منظم پولینوم ویل کېږي غیر منظم پولینوم هغه پولینوم ده چې دلته توانونه یې زینه په زینه ترتیب شوي نه وي یعنې له لوړ توان څخه تر 0 یا له 0 څخه تر لوړ توان پورې زینه په زینه ترتیب شوي نه وي مثال x مکعب مثبت شپږ x منفي لس x مربع او جمع یو دا یو غیر منظم پولینوم ده ولې له 3 څخه 1 ته له 1 څخه 2 ته له 2 څخه 0 ته نو دا زینه په زینه ترتیب شوي نه دي چې دغه پولینوم ته غیر منظم پولینوم ویل کېږي د پولینوم یو بل ډول معادل پولینوم ده معادل پولینومونه کوم پولینومونه دي معادل پولینومونه معادل پولینوم هغه پولینومونه دي چې مشابه حدونه ولري او د مشابه حدونو ضریبونه یو له بل سره مساوي وي یعنی معادل پولینومونه هغه پولینومونه دي چې مشابه حدونه ولري او د مشابه حدونو ضریبونه هم یو له بل سره مساوي وي مثال شپږ x مربع مثبت 8x او منفي 1 دا معادل ده معادل کولی شي په دغو دریو علامو یا یوازې د مساوي په علامه وشیاست کوم تغیر نه کوي یا دا معادل ده د شپږ x مربع جمع 8x او منفي 1 سره اوس مشابه حدونه یې دلته x مربع دلته هم x مربع سته ضریب شپږ هلته هم شپږ ده دلته هلته x او دلته هم x ته د دواړو ضریبونه مثبت او مثبت دي او ثابت عددونه په دواړو خواو کې منفي 1 او منفي 1 دي نو دا معادل پولینومونه دي کولی شو په دغه کې داسې سوال جوړ کړو مثال شپږ x مربع منفي 2mx او منفي 3 دا معادل ده د شپږ x مربع مثبت 8x او منفي b کوم وخت معادل کېدلی شي که چې د m او b په کومو قیمتونو یې دغه پولینومونه معادل پولینومونه دي نو هغه وخت موږ ویل چې کېدلی شي چې ضریبونه یو له بل سره مساوي وي لکه د x مربع ضریب چې د x مربع له ضریب سره مساوي ده نو په همدې شان منفي 2m هم باید مساوي وي له مثبت 8 سره د دغه له ضریب سره او منفي b باید مساوي له منفي 3 سره ځکه چې دا دواړه ثابت عددونه دي نو دا د m د قیمت پیدا کولو لپاره دواړه خواوې په منفي 2 باندې ویشم دا به سره خلاص نو m به مساوي سي مثبت تقسیم په منفي 8 په 2 باندې 4 نو د m قیمت چې کله منفي 4 سي او د b قیمت منفي یو ضریبونه لري نو دا منفي 1 باندې به دواړه خواوې وویشم دا خوا به هم په منفي 1 باندې وویشم نو یو مثبت b به مساوي سي له منفي په منفي مثبت 3 په 1 باندې بیرته 3 نو دا b 3 سي یعنی هغه وخت دا دواړه پولینومونه معادل دي کله چې m منفي 4 او b مساوي له مثبت 3 سره سي د پولینوم یو بل ډول هغه پولینوم چې ده هغه متجانس پولینوم ده متجانس پولینوم هغه پولینوم ده دغه پولینوم ته هوموجنه افاده هم یا هوموجنه افاده چې د ټولو حدونو د درجې یو له بل سره مساوي وي مثال 2x په توان دي 4 جمع شپږ x په توان دي 3 y منفي 8x په توان دي 2 y په توان دي 2 y په توان دي 2 اوس په دغه حد کې درجه څو ده 4 په دغه حد کې درجه x 3 او y 1 سي 4 راځي په دغه حد کې درجه x2 y2 سي 4 راځي نو دا پولینوم چې ده دا متجانس پولینوم ده ولی په دې خاطر چې د ټولو حدونو درجې سره مساوي دي د ټولو حدونو درجې یو له بل سره مساوي دي اوس مثال په دې کې یو مثال درکوم مثال دا 2x په توان دي m y په توان دي
2 جمع 3 x په توان دي 3 y په توان دي n جمع y په توان دي 8 دا یو پولینوم ده د m او n په کومو قیمتونو دا یو هوموجن افاده یا متجانس پولینوم ده نو د دې لپاره چې دا حل کړو نو دلته یې درجه m جمع 2 او دلته درجه 3 جمع n او دلته درجه 8 ده نو د دې لپاره چې هوموجن افاده سي دا هم باید 8 سي او دغه قیمت هم باید 8 سي د حل کولو لپاره د m لپاره لرو چې m مساوي ده دواړه خواوې څخه 2 منفي کوو نو دا به سي 8 منفي 2 نو m به مساوي سي له مثبت 6 سره او دلته 3 جمع n مساوي ده له 8 سره 3 له دواړو خواوو څخه منفي کوو نو مثبت n به مساوي سي له 8 منفي 3 سره نو n به مساوي سي له 15 سره نو کله چې n 15 او n 6 سي نو دا پولینوم یوه هوموجن افاده ده میزان ته یې متوجه اوسئ یو میزان ته میزان یې کوم 2 x په توان دي m او د m قیمت 6 ده نو دا به سي x په توان دي 6 y په توان دي 2 جمع 3 x په توان دي 3 y په توان دي n او د n قیمت 15 ده او جمع y په توان دي 8 دلته قیمت 8 دلته 3 جمع 15 8 او دلته قیمت 6 جمع 2 8 څنګه چې د ټولو حدونو درجه یو له بل سره مساوي دي نو دا افاده یوه هوموجنه افاده ده راځو د کتاب یو مثال ته د هوموجنې افادې یا د متجانس پولینوم یو مثال د کتاب دا د کتاب په 11مه صفحه کې حل شوی ده مثال یې په دې ډول راکول شوی ده ای 2 x په توان دي 2 جمع y په توان دي 2 او منفي z په توان دي 2 دا یوه هوموجنه افاده ده ولې ځکه چې دلته یې قیمت 2 دلته هم قیمت 2 او دلته هم قیمت 2 ده څرنګه چې د ټولو حدونو درجې یو له بل سره مساوي دي نو دغه ته هوموجنه افاده ویل کېږي دې ته ورته یو مثال درکول شوی ده تاسو هماغه حل کړئ مثال دی د 3x مربع y او جمع 15 x په توان دي m زائد منفي و x په توان دي n منفي 3 زائد مربع دغه ای کچیرته یو هوموجنه افاده یا متجانس پولینوم وي نو تاسو د m او د n قیمتونه پیدا کړئ د دې لپاره چې پیدا کوو نو دلته د ټولو حدونو درجې سره مساوي کوو څرنګه چې دلته د y درجه یوه ده نو 2 جمع 1 مساوي ده له 3 سره دغه حد درجه 3 سو دلته د m جمع د z درجه څو ده 1 باید مساوي له 3 سره ځکه چې ټول باید 3 سي او په دې حالت کې n منفي 3 او جمع 2 هم باید مساوي له 3 سره سي د دې لپاره چې حل کو نو دلته 1 3 نه منفي کوو نو دا به 3 منفي 1 نو m به مساوي سي له 2 سره نو د m قیمت باید 2 سي تر څو دا هوموجنه افاده سي او دلته n د 3 چې سي $، پاتې به سي منفي 1 باید مساوي له 3 سره سي دواړو خواو ته 1 جمع کوو نو یوازې n به مساوي سي له 3 جمع 1 سره نو n مساوي کېږي له 4 سره نو کله چې د m قیمت 2 او د n قیمت 4 سي دا متجانس پولینوم ده یعنی دا افاده یوه هوموجنه افاده ده د دې لپاره چې نور هم په درس باندې ښه پوه شئ د کتاب د 12مې صفحې تمرین په خپلو کتابچو کې حل کړئ سبانی درس زموږ تاسو د پولینوم د قیمت پیدا کول او د پولینوم د ضریبونو مجموعه ده دا به انشاءالله په راتلونکي درس کې تشریح کوو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته